د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ژوند مبارک کې هغه ورځ هم راغلی وه چې د مکی کفارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکی مکرمې نه ویستو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه پرېښوده او په جړا د مکې نه ووت مدینې منورې ته روان شو او د وتلو په ټیم کې خانه کعبې ته وکتل وی اے مکی ستا نه مې زړه نه کېږي خو څه وکړم ستا اوسېدونکي ما پتا کې نه پرېږدي او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مبارک ژوند کې هغه ورځ هم راله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه مکی د کلي ته د فتح او د غلبي په شان سره را دننه شو او دغه مکه فتح شوله کافر ټول ولاړ دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ستاسو څه خیال دی زه به تاسو سره څه کوم هغې ورته وي زمونږ نیک ورور او زمونږ نیک وراری چې زمونږ متعلق تا څه فیصله وکړه بس مونږ ته منظور ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی زه تاسو ته هغه خبره کوم چې کومه خبره یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته کړې وه لا تسریب علیکم اليوم په تاسو باندې نن هېڅ ملامتیا نشته دی خیر دی کو تاسو ما ته تکلیفونه راکړي دي خیر دی کو ما سره مو ظلمونه کړي دي خیر دی زما ملګري مو د کلي نه شړلي دي خو څنګه چې یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته وی تاسو ملامته نه یئ نن هم زه تاسو ته هم زه تاسو آزاد یو ملامته نه یئ مکه فتح شوله ښه د غلبي په توګه سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام غوښتل دغه تمام کفار قتل کولی شو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی زه ما معاف کړی یې د خوشحالۍ ورځ و ډېره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبې سره خوا کې په غولي کې ناستو ابو بکر رضی الله تعالی عنه خپل پلار ابو قحافه د لاسه نیولې دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت ته راوستو د الله پاک پیغمبر دا زما پلار دی او مسلمانېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل هلا ترکت الشیخ فی بیتی دا بوډا دی په خپل کور کې ولې نه پرېښوده دوره تکلیف دې ورله ورکړو چې د لاسه دې نیولې دی او زما خواله دې راوستو کور کې به دې پرېښی و زه به د ده خواله درغلی وم او دی به مسلمان شوی و ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل یا رسول الله هو احق ان یمشي الیک دی ډېر زیات حقدار دی چې تا ته راشي په دې په ځای باندې چې ته پسې تللی وې زما پلار دی بوډا دی خو مسلمانېږي نو ښه خبردار چې دی ستا خواله راشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابو قحافه په دې سینه باندې لاس داسې راوکاږو او کلمه ورته وویله او مسلمان شو چې کله مسلمان شو نو د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د پلار بالکل بوډا و ویښته یې سپین شوي و ږیره یې سپینه شوي وه مخ یې چورړي چورړي شوی و بالکل بوډا و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل اے ابو قحافه په دې ویښتو باندې په دې ږیره او په دې سر باندې نکریزه لګوه نبی علیہ السلام به نکریزه خوښوله په دې ویښتو باندې نکریزه لګوه خو وی توره نکریزه پې چېرته ونه لګئ توره نکریزه پې چېرته ونه لګئ ځکه چې ویښته د بوډاوالي د وجې نه سپین شي که نه بیا پې تور رنګ یا توره نکریزه لګول جایز نه دي بل رنگ ورکولی شي خو سپینو ویښتو ته تور رنگ ورکول دا جایزو نه دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ابو قحافه دا ویښته دې ډېر سپین شوي دي نکریزه ورله ورکوه خو توره نکریزه پې مه لګوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر رضی الله تعالی عنہ مبارکي ورکړه وی ابو بکر مبارک شه هغه پلار دی مسلمان شو پلار دی مسلمان شو مبارک شه ابو بکر رضی الله تعالی فرمایي د الله پاک پیغمبره زما دی په هغه ذات باندې قسم چې کوم ذات رښتینی پیغمبر را لېږلی مونږ ته
یقینا زه د خپل پلار په اسلام ډیر زیات خوشاله یم ځکه زما د پلار په مسلمانېدو باندې زما سترګې یخې شوې زما زړه ته سکون راورسېدو چې زه پلار خو مې د اور د جهنم نه بچ شو که نه خو د الله پاکه پیغمبره وی کو چېرته ابو طالب مسلمان شوی وی ستا تره که نه په هغې به زه د دې نه زیات خوشحاله شوی وم کو چرته ستا تره ابو طالب مسلمان شوی که نه زه به په هغې باندې د دې نه زیات خوشحاله شوی وم ولې زما د پلار په اسلام باندې زما سترګې یخې شوې او ستا تره ابو طالب چې مسلمان شوی په هغې به ستا سترګې یخې شوې په هغې به ته خوشحاله شوی ستا زړه ته به سکون راغلی و د الله پاکه پیغمبر ستا خوشحالي ما ته ډېره محبوب ده د خپلې خوشحالۍ نه نو د فتح مکې نه وروسته بیا د ابوبکر رضی الله تعالی عنه پلار هم څه شو مسلمان شو ابو قحافه د هغه د ابوبکر پلار دی چې کله د نبی رسول الله سره ته هجرت یې کو که نه نو ته یې وی ابوبکر درته څه پرېښي دی که نه وږي نهار یې پرېښودلې سید درته پرېښي که نه دي پرېښي وي ما ته خو ښکاري چې هر څه به یې د ځان سره وړي نو د ابوبکر رضی الله تعالی لورګانو داسې وکړو چې په هغې دري کې داسې کاڼي خواره کړه واړه واړه کاڼي د پاسه یې پې کپړه واچوله دې په سترګو ړوندو داسې نو د ده لاس یې پې ووی پلاره ډېر شي اشرفۍ راته دې پرېښي وګوره ورته هغې پیسې نه وي هغه داسې واړه واړه کاڼي دغه مطلب دا چې دی ورته چې ته څه پیسې مایسې پرېښسته دغه ته پرېښي دي نو دې په دغه ټایم کې مسلمان نه وروسته بیا په فتح مکه کې څه شو مسلمان شو دارنګ د فتح مکې په ورځ باندې یو بل لوی سردار د قریشو هم مسلمان شو د اسلام عجیبه هم واقع هم ډېره عجیبه ده سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي دی او دا د قریشو سردار او د ډېر زیات وخیار و خبرې به هم ډېرې بلیغ او فصیح صفا خبرې به یې کولې ښکلې خبرې به کولې د عقل خبرې به کولې دې وجې نه په خطیب قریش سره دی مشهور و د قریشو خطیب ډېر هوښیار انسان په جاهلیت کې مسلمان نه و د فتح د صلح حدیبیې په موقع باندې چې کله دی د کفارو د طرف نه راغی د نبي علیه السلام خواله د نبي علیه السلام سره لیکل کول د صلح حدیبیې په موقع باندې نو چې کله نبی علیه السلام دی ولید که نه نو صحابه کرامو ته وفرمایل وی ستاسو معامله اوس اسانه شوه ستاسو معامله څه شوله اسانه شوه ځکه سهیل ابن عمر راغی دا هوښیار سړی دی دی په خبره باندې پوهېږي دا نور کافر خو په خبره هم نه پوهېږي نو دی چې راغی دا ډېر هوښیار دی ستاسو معامله اسانه شوه نو د فتح مکې په ورځ باندې د خپل زوی عبدالله د نبي علیه الصلاة والسلام خواله راولېږو وی د دغې پیغمبر نه ماله ته پناه واخله دا زوی مسلمان شوی عبدالله وی ته دغه پیغمبر نه مال پناه وغواړه چې ما ته څه نه وایي عبدالله چې راغی نو نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبر زما پلار سهیل ابن عمر پناه غواړي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی ما دله پناه ورکړې ده نو ورته پناه ورکړې ده ده ته ما پناه ورکړه او بیا صحابه کرامو ته وفرمایل هلکه ګورې سهیل ابن عمر ته به تاسو په ناکاره نظر سره نه ګورئ دته به بد نه ګورئ ځکه هغه ډېر هوښیار سړی دی هغه ډېر عقلمند سړی دی هغه ډېر زر خبره نوټ کوي هغه ته به بد نه ګورئ او د ده د عقل به انشاءالله دی یو ځل د اسلام لراولي خیر دی که اوس مسلمان شوی نه دی دی په دغه موقع باندې مسلمان نه شو دی بیا په غزوه حنین کې مسلمان شو په دغه موقع دی مسلمان نه شو خو نبی علیه الصلاة والسلام نه پناه وغوښتله بیا په غزوه حنین کې مسلمان شو یو ځل د عمر رضی الله تعالی عنه دور خلافت هغه امیر المؤمنین نو خلک ورسره میلاوېدو په یو ورځ باندې ګڼه ډېره خلک ورته په دروازه کې ولاړو نو د مکې لوی سرداران هم ولاړو دا سهیل ابن عمر په خپل هم ولاړو او دغرنګې صهیب رضی الله تعالی بلال رضی الله تعالی دا غریب صحابه کرام هم ولاړو نو عمر رضی الله تعالی د دننه خپل نوکر راولېږو وی بلال او صهیب او دغه شانتې نور کم بدري صحابه کرام چې دی هغوی ته وایي چې دننه راځئ دننه ملاقات لا راشئ نو صهیب رضی الله تعالی او بلال رضی الله چې دننه ننوتل که نه نو ابو سفیان رضی الله تعالی هم په ور کې ولاړو دی مسلمان شوی خو په دروازه کې ولاړو او دا سهیل ابن عمر هم ولاړو نور قریش هم سرداران ولاړو د ابو سفیان رضی الله عنه یو خبر او کړه وی دا خصوصا نن ډیر عجیبه غونته منظر نه ما عجیبه غونته کاری نه ما
هغه صهیب او هغه بلال او کم چې غلامان دي هغه دننه کړی شو او د مکې سرداران چې دي هغه په ور کې انتظار کوي ولاړ دي. دا خو عجیبه غونته کې خبره ده. نو دې سهیل ابن عمرو ورته یو خبره وکړه، وی ای ابو سفیانه ای د مکې سردارانو واورئ یو خبره، وی زه چې تاسو ته ګورم ستاسو په دې مخ باندې ډېره غصه ده، ما ته پته ده چې تاسو غصه ولاړ یئ چې دا عمر څه کوي، غریب صحابه مخکې کوي او سرداران پرېږدي، وی زه ستاسو په دې مخ باندې یو غصه ما ته ښکاري اینما. خو یو خبره واورئ، وی د دین اسلام دعوت په ما باندې هم پیښ شو، په تاسو هم پیښ شو، په دې غریبو صحابه کرام هم څه شو پیښ شو. د دین اسلام دعوت مونږ ټولو ته پیش کړی شو. نو دې خلکو ورمنډه کړه دوی اسلام راوړو، ما او تاسو د دې پیغمبر جګړو ته مټې ووالې، مونږ هغه دعوت رد کو، مونږ جګړې شروع کړې او دې غریبو صحابه کرامو څه وکړل؟ داري کې هغه دعوت قبول کو. وی قسم په الله کم شرافت چې دغه صحابه کرامو ته نصیب شوی دی که نه، هغې نه مونږ محرومه پاتې شوي یو. مونږ اسلام په اول وخت کې رد کړو، دوی قبول کړی. دوی د نبی علیه السلام په مرګتیا کې جنګېدلي، مونږ د نبی علیه السلام خلاف جنګېدلي یو، مونږ د نبی علیه السلام خلاف جنګېدلي یو. نو داسې خبره ده چې تاسو په دې باندې خفه کېږئ ما، ها وی دغه شرافت مونږ نه دغه نه مونږ محرومه پاتې شوي یو. یوه طریقه ده چې دغه شرافت او دغه فضیلت مونږ دوباره حاصل کړو. وی څنګه به حاصلو؟ چې مونږ د الله په لار کې جهاد وکړو، بس د الله په لار کې جهاد وکړو، شهیدان شو. دا خبره وکړله او د دغه کې ځای نه روان شو، خپل تقریر چې ختم کړو د دغه ځای نه روان شو. وی قسم په الله زه خو به د الله په لار کې جهاد کوم تر هغې پورې چې تر څو پورې شهید شوی نه. روان شو سره د خپل اهل و عیال او جهاد له ووتو. بیا د رومیانو خلاف په جنگ یرموک کې دی شهید شو. دا سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په جنگ یرموک کې شهید شو. او چې کله د اسلام راوړلو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبره وکړه، وی د الله پاک پیغمبر څومره مال چې مې د کافرو په مرګتیا کې ستا خلاف لګولی، اوس به دومره ستا په مرګتیا کې لګوم. څومره مال چې مې ستا خلاف لګولی د هغې دوچن به اوس ستا په مرګتیا کې لګوم. او څومره جنګونه مې چې ستا خلاف کړي د هغې دوجن به اوس ستا په مرګتیا کې کوم. نو دا سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنه په دغه ورځ باندې بیا څه شو؟ فتح مکه په ورځ باندې دی هم مسلمان شو. دارنګې د ابو لهب دوه زامن عتبه او معتب، دا د ابو لهب زامنو، هغه تره د نبی علیه السلام چې د نبی اسلام ډېر سخت دشمن ابو لهب، د هغه دوه زامنو عتبه او معتب دا دواړه کافرو. نو چې کله مکه فتح شو که نه، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د عباس رضی الله تعالی عنه نه تپوس وکړو، وی عباس هغه دوه ورېرونه دي نینمه، عتبه او معتب دواړه نینمه، چېرته د ابو لهب هغه زامن هغه چېرته ما ته په سترګو باندې ښکاره نه شو. نو عباس رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل، وی وراره هغه به هم چېرته د قریشو سره پټ شوي نو، قریش چېرته پټ شوي دي چې دوی به ورسره هم پټ شوي نو. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام عباس رضی الله تعالی عنه ته فرمایل، وی ترو دا دواړه مال را پیدا که، دا خپل ورېرونه مال را پیدا که، کو هر چېرته یې مال یې راوله. عباس رضی الله تعالی پسې ګرځېدو حتی در دې پورې چې عتبه او معتب د ابو لهب دا دواړه زامن یې پیدا کړو. چې پیدا کړو وی ورېرونه راځئ چې زه تاسو د خپل بل وراره سره میله وکړم، هغه محمد زما وراره دی صلی الله علیه وسلم، هغه تاسو دواړه غواړي، راځئ تاسو. دوی چې دواړه رالو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخې ته څنګ کېناستو، کلمه یې وویله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته کلمه وویله او دوی کلمه وویله. بیا نبی علیه السلام دا یو په یو لاس کې ونیوه او دا بل په بل لاس کې ونیوه، داسې د لاسونو نه یې ونیول. او د خانه کعبې د دروازې دا درشل نه ده، دې له لاړ نبی علیه الصلاۃ والسلام ملتزم چې ورته ویلی شي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دوی دواړه د لاسونو نه ونیول او د خانه کعبې د دروازې له لاړ د درشل له ملتزم له، او دې سره دغه شانتې لاسونو د دوی هم کېښود او د خپل لاسونه هم په دغې درشل داسې کېښودل نبی علیه السلام. او دعاګانې وغوښتې، ډېرې اوږدې دعاګانې د دوی دپاره وغوښتې. او چې دعاګانې وغوښتې که نه، او د هغې ځای نه څنګه را روان شو، نو چې عباس رضی الله تعالی د نبی علیه السلام د مخ مبارک ته وکتل، نبی علیه السلام داسې مسکې کېدو، سخت خوشحاله په دې مخ باندې سمه خوشحالي وه د نبی علیه السلام. نو عباس رضی الله تعالی ته فرمایي، وایي محمد وراره صلی الله علیه وسلم په دې مخ دې ډېره خوشحالي وینمه، الله دې ټول عمر داسې خوشحاله لره، څه وجه ده چې دومره خوشحالېږي نه؟ نو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل عباس ما الله ته درخواست وکړ چې الله مال د ابو لهب هغه دوه زامن خوراک کنه عتبه او معتب خورا لراک کنه الله وی الله تبارک وتعالى زماغه دعا قبول کړه چې د الله پاک پیغمبر دغه دواړه متا ته هبه کړو دا می تعالی درکړو وی الله زماغه دعا قبول کړه وراله مسلمانان شو خوشحالي غم زکه چې د ابو لهب دو زامن مسلمانان شو نو د فتح مکه په ورځ باندې بیا دوی دواړم څه شو مسلمانان شو بهر حال داسې ډیر کسان د فتح مکه په ورځ باندې راتلو یو براتو او مسلمانی د هغه کسان عمره مسلمانان شو چې کم د نبی له صلوات و سلام د سر دشمنان لکه د عکرمه رضی الله تعالی واقع می درتم د ابو لهب چې کم زوی وو داغه واقع می درتم په 13 جمعه باندې بیان کړی و چې هغه راغی او بیا څه شو مسلمان شو ځکه الله تبارک وتعالى ورته فرمایلیو کنه اذا جاء نصر الله والفتح چې کله فتح راشي کنه نو ورایت الناس يدخلون في دين الله افواجا خلق په دین اسلام کې بیا څه داخليږي ډلې داخليږي نو هغه خلق چې د نبی له سلام د سر دشمنانو هغه راتلو په دین اسلام کې بیا داخليدل او نه وتل چې کله فتح مکه وشوله نو د مکه او د طائف فمنس کې یو ځای دغه ته حنین ویل شي په دې کې د عربو قبایل فاتح کېدل دو قبیلې وي یو حوازن او بل ثقيف دوی دغه د حنین کې فاتح کېدل دا ډیر سخت جنگجو خلک او بهادر خلک مو خو سخت جنگجو په تیراندازۍ کې په عربو کې دوی مشهور د دوی غشه به خطا نه تو بس خپل الکانو له د وړکوالي نه د تیراندازۍ ټریننګ ورکاو دا ډیر سخت جنگجو خلکو نو چې کله مکه فتح شو نو د دوی سره یره پیدا شو چې مکه خو د پیغمبر فتح کړه اسنه چې اوس په موږ باندې حمله وکړي چرته زموږ نمبر نشي نو د دوی چې کم سردار مالک ابن عوف نصری دو شل زره لخر تیار کو وی راځي چې په مکه باندې حمله وکړو دغه پیغمبر ختم کو ورنه په موږ باندې حمله کوي نو د شل زره لخر تیار کو او په دوی کې یو مشر سړی و د هغه نوم درید ابن سمحه دا یو بوډا سړی خو د جنگ تجربه زیاته وه نور ړوند صحیح لیدل نه خو د جنگ تجربه ډیره زیاته وه دیم د ځان سره را روان کوي ته راځه ته براله مشورې راکوي را روان شو دی مالک ابن عوف د خپلو شل زر لخکر چې کمو کنه دوی ته وویل وی د ځان سره به څاروي را روان کوي د ځان سره به ښځې را روانې کوي د ځان سره بچی را روان کوي هر څه به د ځان سره را روان کوي چې یو سړی د میدان د جنگ نه بیا تختی نه ځکه کو تختی نه وي بچی می پاتې کېږي ښځه می پاتې کېږي دا به د ځان سره راولئ وروستو به څه شی پرېږدی نه چې زه به وتښتم هلته مې ښځه بچو له به ځان ورسوم چې څه دي هغه به ځان سره راولئ چې د لښکر نه یو سړی وروستو کېږي د جنگ نه او حتی در دې پورې چې دای ورته وویل وی د تورو دا تیکې نه دي دا مات کوي د تورو تیکې مات کوي ورتاو کوي چې دا نه چې تورو به زه واپس په تیکې کې एकदम منډه به وخم نه تیکې د تورو مات کوي ورتاو کوي دا یې مات کړم را روانو مقام اوتاس ورته ویلی شي هغې ځای ته راورسېدل مقام اوتاس ته چې کله دوی راورسېدل دې درید تپوس وکړو دا مشر سړی چې ځان سره را روان کړی د جنګ دپاره دې مشورې راکوي د ورته وی مالی اسمع رعاء البغیر زه د وخانو غرلاړې اورما د بیزو اوازونه اورما د خرو اوازونه اورما د ماشومانو جړاګانې اورم د ښځو خبرې اورم دا څه دي څه غوا تاسو جوړه کړې ده نو خلکو ورته وویل دا مالک ابن عوف خپل لښکر ته ویلي چې ځان سره به د ارس را روانوئ ښځې بچي م را روان کړي دي نو دې درید ورته وویل څه د بېوقوفه کار خو کړی دی څه غلط کار خو کړی دی ځکه کو تاسو فتح مونته وي خدا ښځې بچي به در پسې راغلي وو خو کو شکست وخورئ نو د دوی به څه کېږي چې تاسو ځان سره دا را روان کړي دي د دوی به څه کېږي کو تاسو شکست وخوړو دا تاسو کم د هوښیارتوب کار کړی وی دا فورا واپس کوي مالک ابن عوف چې دا خبره اورېده وی دا بوډا شوی د مغزو کار پرېښی دی ما چې څه ویلي هغه به کېږي او خپل قبیلې ورته وي کو ما سره مخکې ځای زما خبر امری خو ډېره ښه ده کو نه ورځه په دې ځای خودکشي کوم ځان وجنه دې سردار وویل او ورته ځان مه وجنه موږ در سره ځو چې څه کېږي به دلته نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر راورسېدو چې حوازن او ثقیفو ستا د جنگ د پر روان شوي په مکه باندې حمله کوي نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي ولیږو وی ته لومبې معلومات واخله
چې معلومات یې وکړو د الله پاک پیغمبر ډېر لوی لښکر را روان دی په مکه باندې حمله کوي نبی علیه الصلاة والسلام دلته 12,000 لښکر تیار کړو د صحابه کرامو 12,000 لښکر تیار کړو په دې 12,000 کې خو 10,000 هغه صحابه کرامو چې کوم د مدینې منورې نه د نبی علیه السلام سره راغلي مکې ته جنګ دپاره 10,000 خو هغه لښکر او 2,000 سره نور د مکې نه ملګري شو نو په دې 2,000 کې خو هغه کسانو چې نوي مسلمان شو او څه پکې اکثر کافر ومو کافر په کوم د نبی علیه السلام سره روان شو ځکه چې دلته کې بیا د قبیلې خبره رااله که نه قریشو خبره رااله نو دا ورسره هم روان شو صفوان ابن امیه چې دا د امیه ابن خلف زوی و کوم چې په جنگ بدر کې مرتد شوی و امیه ابن خلف د هغه زوی صفوان ته نوم دیم د نبی علیه السلام سره په دې جنگ کې روان شو حالانکه مسلمان نه کافر و دی ورسره هم روان شو نو 12,000 لښکر روان شو چې دوی په لاره باندې تلل نو د کسانو د خولې نه دا الفاظ ووتلو وی نن خو به موږ د لږوالي د وجې نه چېرته شکست نه مومو نن موږ د لږوالي د وجې نه به شکست ځکه چې 12,000 کسان یو اسلحې را سره شته دی اسلحې را سره شته دی نو موږ به نن څنګه شکست ورو مخکې به موږ لږ اسلحې به را سره هم نه وي دا خبره پکې د بعضې کسانو د خولې نه ووته خو دا د هغې صحابه کرامو د خولې نه نه وه چې کوم پاخه ایمان والو دا خو پکې یا نوي کسان مسلمانان شوي چې د هغوی هغه دغه لا دومره مضبوط نه وه عقیده چې د هغوی د خولو نه پکې دا خبره څه شوله ووته وایي نن خو به موږ د لښکر د کموالي د وجې نه شکست نه خورو چې دا خبره یې وکړه دا خبره الله تبارک وتعالی ته ناخوښه شوه الله تبارک وتعالی ته ناخوښه شوه چې ښه تاسو په خپل ډېروالي او په کموالي باندې دغه کوئ چې یاره مونږ کو ډېر یو بیا به شکست نه خورو کو لږ بیا به څه خورو تاسو 314 کسان وئ او تاسو 0 کسانو ته شکست ورکړی دی نو د بعضې کسانو د خولې پکې دا خبره وختله نو دا خبره الله تبارک وتعالی ته ناخوښه شوه چې ناخوښه شوه د هغې اثر په نورو صحابه کرامو باندې مو شو دا خبره یاد وساتئ چې د مجلس اثر وي د مجلس څه وي اثر وي ستا ملګري نیکان وي په تا باندې به د الله رحمتونه وي خو که ستا په ملګرو کې یو بد سړی وي که نه د هغې نقصان ګورې تا ته رارسي اګر چې ته په خپله بد نه یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام په مانځه باندې ولاړو مونځ یې کوو نو په قیرت کې لږ ګډوډ شو قیرت کې ګډوډ شو نو چې نبی علیه الصلاة والسلام سلام وګرځو نو په ما پسې داسې کسان ودرېږي چې هغه اودس په سمې طریقې سره نه کوي نو بیا د هغې اثر په موږ باندې هم وي نبی علیه السلام وفرمایل چې د هغې اثر بیا په موږ باندې هم وي زما په تلاوت کې بیا ګډوډوالی راځي نو دا مطلب نه چې په نبی علیه السلام پسې شاته بیا اودسه خلک ولاړو خو داسې څه کسان پکې ولاړو چې هغه اودس یې په ښې طریقې سره نه و کړی په ښې طریقې سره نو د هغې اثر په نبی علیه السلام وشو نو نبی علیه السلام وفرمایل وی داسې کسان را پسې شاته ولاړ چې د هغې اثر بیا زموږ په تلاوت کې راشي د دې وجې نه چې ستا سره ښه ملګري د هغې اثر به هم په تا کېږي بد ملګري د هغې اثر به هم په تا باندې کېږي نو په دغې لښکر کې څه داسې کسانو چې د هغوی د خولې نه دا الفاظ ووتل چې وی نن به موږ د لږوالي د وجې نه څه نه خورو شکست نه خورو دا خبره د خولې نه ووتله نبی علیه الصلاة والسلام د حنین وادۍ ته ورسېدو ماښام ټیم دوی ورسېدل د حنین وادۍ ته دغلته کې د دې دغه چې کوم سردار د حوازنو د ثقیفو مالک ابن عوف د مالک ابن عوف داسې وکړه که نه چې د په لاره باندې مورچې جوړې کړې په لاره باندې منځ کې لاره وه ګیر چاپېره څه جوړې کړې مورچې جوړې کړې او خپل لښکر یې هغې کې کېنو وی چې کله مسلمانان په دې ځای باندې تېرېږي هغې ته خو به پته نه وي ناڅه به پې تاسو راپاسې حمله به وکړئ ناڅه به پې څه وکړئ حمله وکړئ مورچو کې خپل کسان پټ کړي نو نبی علیه السلام دغې وادۍ ته ماښام ټیم ورسېدو او د شپې مزل وکړو او چې سهار غونته کې تیاره و په دغې لاره ورننوتل ورناخېرېدل ګیر چاپېر نه پې دوی حمله شروع کړه راپاسېدل دغه شو باران یې شروع کړو تورې چلول یې شروع کړو صحابه کرامو ته خو پته نه و چې په دې ځای کې دوی ناست دي که نه دوی پې حمله وکړه صحابه کرام ټول تس نس شو د نبی علیه الصلاة والسلام سره 10 یا 12 کسان صرف مسلمانان پاتې شو چې په هغې کې یو ابوبکر او دویم عمر او دریم علي رضی الله تعالی عنهم اجمعین او عباس رضی الله تعالی عنه سره مو او ابو سفیان رضی الله تعالی عنه سره مو دا یو څو تنه د نبی علیه الصلاة والسلام سره پاتې شو نو ټول تس نس شو د نبی علیه الصلاة والسلام تر چې دی عباس رضی الله تعالی عنه هغه د نبی علیه السلام د خچرې د واګې نیولې وې نبی علیه السلام په دغه ټایم کې په یوه سپینه خچره ناست و
د نبی اسلام د خچرې هغه واګې نیولې وي او ابو سفیان د نبی اسلام د رکاب نیولې د خپل په دې زین کې نشي کې خدل د رکاب نیولې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې غیر چاپیر حمله شروع شو په دې مکه مشرکین کوم څه کسان داسې چې مسلمان شوی نو کافرو هغه مقاومون تلا هغه دا کوشش وکړي اوسو تن دا چې نبی علیہ السلام سو کی حمله وکي یو تن پکې دا आवाज وکړو ویزه شکر دې نن به د جادو نه خلاص شو نن به د جادو نه نعوذ بالله نبی علیہ السلام ته جادوګر وي ویزه شکر دې نن به د جادو نه خلاص شو نو دا صفوان ابن امیہ د امیہ ابن خلف چې زما چې مسلمان شوی لا نو په دې ټیم کې مسلمان نو د ورته اویل وی چپ کړه خپل خله بند کا خپل خله بند کا زه په دې باندې خوښ یم چې زه د مکې د یو تن د لاندې ما په ځای د دې چې زه د حوازینو د لاندې شم غلی شه د خپل د قبیلې د سړي دا خبرې مه کوه دورته دا رټنه وکړله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خچره ناشته د هر طرف نه غشي چلیږي توري چلیږي نبی علیہ السلام یو आवाज وکړو وی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب اے خلق واوري ز پیغمبر یم زه دروغجن نه ما زه د عبد المطلب زما زه د عبد المطلب سما د عبد المطلب د نبی علیہ السلام پلار کو نکيو سیو نبی علیہ السلام د پلار نسنمو عبد الله ستنمو عبد الله تنمو د عبد المطلب خو نیکه دی نو نبی علیہ السلام څه فرمایي انا ابن عبد المطلب زه د عبد المطلب زما د دیو جن په نیکه باندې د پلار اطلاق کیږي په نیکه باندې اطلاق د چا کیږي پلار کیږي نو نبی علیہ السلام فرمایل انا ابن عبد المطلب زه د عبد المطلب زما زه پیغمبر یم زه دروغجن نه یم نو نبی علیہ السلام आवाज ټول خلق وانه ور ځکه غوغا جوړه و جنگو عباس رضی الله تعالی د आवाज نه ډیر تیزو نبی علیہ السلام عباس رضی الله تعالی فرمایي عباس د आवाज لګو د صحابه کرامو ته आवाज وکا عباس رضی الله تعالی چغه کړه یا معشر الانصار اے انصارو یا اصحاب السمرا اے د ککر د لاندې بیعت کون کو چرته روان یې تاسو خو د نبی صلی الله علیه وسلم سره په جهاد باندې بیعت کړی د کیکر د ونی د لاندې اوس چرته ګډوډ روان یې د عباس رضی الله تعالی د आवाज په میدان کې داسې خور شو د صحابه کرام غوګونو ته چې دا आवाज اورځي چې یا معشر الانصار نو د صحابه کرام داسې د نبی صلی الله علیه وسلم په طرف باندې رامنډ کړي کنه لکه د غوانه چې بچي ورک شوی د خپل مور ویني رامنډ پسې وي داسې د صحابه کرام د نبی صلی الله علیه وسلم په طرف باندې سکړي رامنډ کړي ټول نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف ته راغون شو او چې راغون شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې یو خاورې په موټي کې راواغسته په موټي کې او داسې د کافرو طرف ته او چانګله وی شاهت الوجوه مخونه مبادشه دای ورته وویل هغه خاورې چې د هر کافر سترګو ته ورسېدي هغه سترګې مګل شروع کړو او دلته په صحابه کرامو سو کړه حمله وکړه الله تبارک وتعالى دا غي ذکر کړی دی کنه و يوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت الله تبارک وتعالى فرمای دومره سخت ورځ چې دا ارت زمکه در باندې تنگ شوی و دومره سخت ورځ وا بیا مستاسو امداد وکړو او تاسو ته مس نصیب کړه فتح می درته نصیب کړه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو حمله وکړه په کفارو باندې ټول کافر او تختیدل تاس نشو یو خپل خوالاړو او ډېر لوی غنیمتونه د مسلمانانو لاس ترالو او قیدیان چې دام گرفتار شو په دغه موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام واپس کړو ویزه په خپل طائف ته زم بیا راځم ځکه چې کسان طائف ته تختیدل نبی رسول الله په پسې طائف ته ورغی او یل په یو کلا کې فنا واغسته به هر حال بیا نبی رسول الله یل تفریخ د واپس تراغه چرته مکه تراغه چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام جعرانی تراغه نو التکی غنیمتونه تقسیمول نو دا قیدیان هم تقسیم شو په دغه قیدیانو کې وجینه و هغه د چا په ملکیت کې ورله نو دغه صحابه کرام ته وویل وی زمان نوم شیما د زستاسو د پیغمبر خور یم صحابه کرام حیران شو چې زموږ د پیغمبر خور نشته دی او دا جینې داوا کوي چې تاسو پیغمبر سیما خور یوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام را لوي د الله پاک پیغمبره په دې قیدیانو کې وزنانه دا هغه داوا کوي چې تاسو پیغمبر خور یما
نبی علیہ السلام یې مالی وغواړئ نو دا راوستلی شوه چې دا راوستې شوه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ته زما څنګه خورې نو هغې ورته وویل وی زما نوم شیما دی او زه د حلیمې سعدي لور یم او ما ستا سره په وړوکوالي باندې لبې کړي دي او که ته مې نه پېژنې که نه زه درته یوه نښه ښیم زه به درته در یاده شمه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی څه نښه ده نه هغې ورته دا لاس ښکاره کړو وی تا ما له په دې باندې چک لګولی او ستا د غاښونو نښه اوس هم زما په بدن کې موجود ده ستا د غاښونو نښه اوس هم زما په بدن کې موجود ده اتا چې په ما باندې چک لګولی و نبی علیه الصلاة والسلام چې هغې ته وکتل که نه نو نبی علیه الصلاة والسلام وپېژندوي او دا زما خور ده دا زما رضایي خور ده او نبی علیه الصلاة والسلام فورا پاسېدو خپل څادرې خور کو هغې باندې ځان سره کېنوله دا یې ځان سره کېنوله او نبی علیه السلام چې هغې ته وکتل خپل لوکوالی ورته رایاد شو ډېر زیات خوشحاله شو بیا داسې ځمکې ته کتل چې سر یې روچت کړي سترګو یې داسې اوښکې بهیدې د نبی علیه السلام د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې دي هغه خپل وخت ورته رایاد شو هغه خپل وړوکوالی ورته رایاد شو نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی دا زما خور ده دا شیما ده دا د حلیمې سعدي لور ده دا ازاده کوي دا آزاده کوي صحابه کرام وفرمایل د الله پاک پیغمبر دا آزاده ده نبی علیہ السلام د شیما ته وویل وی خوري ما سره پاتې کېږي او خپل قبیلې لځي ما سره پاتې کېږي او خپل قبیلې لځي دی ورته ویل وی د الله پاک پیغمبره زه خپل قبیلې لزم مسلمان شوه او زه زم خپل قبیلې له نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی ټیک ده دا چې کله رخصتې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته اوښان ورکړو بیزي ورله ورکړي او درې ولې غلامان ورکړو یوه ورله وینځه ورکړه دا هر څه ورله ورکړو دا به ستا خدمت کوي ته زما خورې تا په ما باندې حق دی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق مبارک بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هغې حوازن قبیلې والا وی د الله پاک پیغمبره تا خو ستا هغه رضایي مور هم په مونږ کې موجود ده تا زمونږ قیدیان نیولي دي ستا رضایي مور مونږ کې موجود ده حلیمه سعدیه ده نو ستا خو دلته کې وړوکوالی تېر شوی ته په دوی څنګه ظلمونه کوي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی د بنو هاشم او د بنو عبدالمطلب چې څومره قیدیان دي هغه ټول ما آزاد کړو د هغې زه ذمواري اخلم هغه ما څه کړلو آزاد کړو او نور خو ما تقسیم کړي دي نو هغه به د هغوی نورو خلکو نه تپوس کوو نو هغه خو د هغوی اوس ملکیت دی خو تاسو د مانځه نه وروستو اواز وکئ او تاسو به چې زمونږ قیدیان مونږ ته آزاد کوي ځکه دا د حلیمې سعدي د خاندان خلک دی دا به ووایي او نبی علیه السلام وفرمایل زه خو به سپاره شو کړم هغوی د مانځه نه وروستو اعلان وکړو نبی علیه الصلاة والسلام پاسېدو وی زه درته هم سپارش کوم زور در باندې نه کوم خو زه به په دې خوشحاله شم چې تاسو دا قیدیان آزاد کړئ دا قیدیان څه کوي آزاد کړئ صحابه کرام وفرمایل د الله پاک پیغمبر چې د حلیمې سعدي د خاندان خلک دی مونږ ټول آزاد کړي دي هر سړی خپل کور ته راغلی او څومره سودا چې وړې وه څومره مال غنیمت چې وړې واپس یې راوړی د الله پاک پیغمبر دا دوی ته حواله کړه دا دوی ته څه کړه حواله کړه ما درته په دې جنګ کې د امیه ابن خلف صفوان دی ورسره هم تللی و بیا د صفوان چې راغی او غنیمتونه تقسیم شو د هغې نه وروستو راغی او په نبي علیه السلام باندې سر وړو ایمان دی مسلمان شو ګوره دا د نبي علیه السلام اخلاق مبارکه دي دی غزانه تاسو ته معلوم شوي کنه د نبی علیہ السلام اخلاق مبارکه په جنگ کې مالی غنیمت راغلی نبی علیہ السلام کافرو ته څه کړی دی واپس کړی دی دغه صفوان ابن امیه چې د نبی علیہ السلام سخت دشمن و خو چې د نبی علیہ السلام اخلاقو ته وکتل نو څه شو مسلمان شو خپل اخلاق لږ ټیک کول غواړي زمونږ اخلاق داسې دي که نه چې د خولې نه خو خبره روځي که نه نو هغه کافر وایي مړه د دې نه چې کافر یم ښه ده دا څه مسلماني د دې خبرو ته وګوره د دې اخلاقو ته وګوره هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق مبارکه داسې چې کافر به ورته کتل هغه به مسلمانېدل نن زمونږ اخلاق داسې دی چې زمونږ خبرو ته ګوري زمونږ کردار ته ګوري زمونږ کوفتار ته ګوري زمونږ افعالو ته ګوري هغه کافر په خپل کفر باندې شکر وباسي دې حد ته مونږ رسېدلي یو نو مونږ د پیغمبر نوم اغوستونکي یو مونږ دعوه کوونکي یو چې مونږ د هغه امتیان یو مونږ مسلمانان یو مونږ له خپل اخلاق ښایسته کول پکار دي